زه په موبایل کې د کیبورډ ورته پټ سیټینګ درښایم. کله هم چې زه په دې کیبورډ کې AS ولیکم نو ما سره ډایرکټ دلته راوړي السلام علیکم، او چې کله زه SL ولیکم نو ما سره په انګلیش کې سلام راوړي، او چې کله زه 3 پیرې دلته SS ټایپ کړم نو ما سره به دلته راوړي څنګه یې. دغه شانې که 3 پیرې زه C ولیکم نو دلته به ما سره راوړي چې چېرته یې. دغه شانتي شارټکټ تاسو په خپل موبایل کې په کیبورډ کې هم کولی شئ چې په اسانۍ سره بیا تاسو د خلکو سره میسجونه دا کولی شئ. چې کوم قسم له شارټکټ تاسو جوړول غواړئ نو هغه تاسو جوړولی شئ. څنګه به یې کوئ؟ دغه دپاره به تاسو په خپل موبایل کې په کیبورډ کې دلته بره په دې یو اپشن کلیک واخلئ، بیا به دلته تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کوئ، بیا به ښکته راشئ په دې ډکشنري اپشن به کلیک کوئ، دلته به تاسو د پرسنل ډکشنري اپشن کلیک کوئ، او دلته به تاسو لینګویج سلیکټ کړئ په کوم لینګویج کومه ژبه کې چې تاسو کول غواړئ. اوس دلته دا تاسو کتلی شئ ما دا شارټکټ یې جوړې کړي دي، نو که تاسو شارټکټ جوړوئ په دې پلس اپشن به کلیک کوئ. دلته چې تاسو لیکل غواړئ به ولیکئ. فار ایګزامپل زه لیکم تاسو ښه یې، لاندې به شارټکټ کې زه ولیکم RRR. صحیح شو؟ دا اوس موږ سره شارټکټ جوړ شو. دا دی د دې ځای نه تاسو بیا ډیلیټ کولی ایډیټ کولی شئ. اوس به بیک راشو، نو که زه اوس 3 پیرې RR ټایپ کړم نو ما سره به هغه شارټکټ راوړي. دغه شان تاسو هم کولی شئ. خو که اوس تاسو سره په کیبورډ کې دا سیټینګ نه وي نو دغه دپاره به راشئ خپل موبایل کې به ګوګل واړوئ. ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ APKZS او سرچ پې کې اولنۍ سایټ پر راولي APKZS.com په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو پر سرچ بټن کلیک کوئ. په سرچ کې به تاسو کیبورډ ولیکئ او سرچ پې کوئ. دا تصویر به راواخلي. صحیح شو؟ په دې به کلیک واخلئ. کته راشئ په دې ډاونلوډ اپ په کلیک واخلئ او دا کیبورډ به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، ایکټیو یې کړئ. چې څنګه ایکټیو کړئ دا سیټینګونه ټول پکې بیا تاسو کولی شئ.